لنډه کیسه. سلګۍ مړه او فرید لیونی شو. وړاندې کوونکی عبدالصبور رؤفي. د ښار څخه لرې کلیوال ژوند و. فرید او سلګۍ نوي د ځوانۍ موسم ته رسېدلي وه. دواړو به څاروي څرول، یو بل باندې ډېر ګران و. تل به یې لوبې سره کولې. کلیوالو هم لیدل او رنګ رنګ خبرې یې پسې کولې. خو وخت تېرېدو، دواړو د ځوانۍ مست زمزمې کولې. خو وروسته دواړه یو بل سره ډېره مینه پیدا کړله او یو بل ته ډېر ګران شول. یوه ورځ فرید راته وویل: مروره سلګۍ مې اوس هم په زړه کې ده. له زړه څخه یې نشم ویستلی. زه له هغې سره مینه کوم. ما هم په خندا ورغبرګه کړله. ښه خبره ده، دواړه د ماشومتوب ملګري یې، جوړه مو ښکلې ده. فرید وویل: د هغې پلار ډېر کبرجن دی، کله به زما مینه ماته راکړي. ما او فرید یو بل سره ډېرې خبرې وکړې. آخر فرید وویل: زه ځم مزدوري کوم چې یو څه پیسې پیدا کړم. ما هم ورته همداسې مشوره ورکړه چې کار وکړه چې پیسې پیدا شي، هر څه به سم شي. څو ورځې وروسته فرید غم لړلي هېواد نه ایران ته لاړو. زه هم ورپسې خفه وم. فرید لا ماشوم و او د دومره تکلیفونو سره نه و بلد. فرید ایران ته ورسید او زنګ یې وکړ. ما هم پوره ډاډګیرنه ورکړه. د سلګۍ پوښتنه یې وکړه. ما هم ډاډ ورکړ چې سلګۍ ښه ده. سلګۍ به هم هر وخت له ما نه پوښتنه کوله چې فرید څنګه دی، زنګ وهي او که نه. هغې ته مې هم د فرید ښې خبرې کولې، خو دوی دواړو د یو بل جدایي نه شوه زغملی. هره ورځ به دواړو زما نه د یو بل پوښتنه کوله. فرید هلته ایران کې اوسېدو. څه موده وروسته د دوی تر څنګ یو کور غلو لوټ کړ او د ایران پولیسو فرید نیولی و چې دې کې ستا لاس دی. فرید زنداني شو. څه موده وشوه، زنګ یې نه کوه. سلګۍ هم ډېره ورخطا وه چې دا څه چل شوی دی. خو ما به ډاډګیرنې پیغامونه ورته ورکول چې هیڅ نشته. آخر زه هم ورغلم ایران ته. خبر شوم چې فرید بندي دی. خو د ملاقات ورځ مې پیدا کړه. ورغلم. فرید دومره خوشحاله شو لکه سلګۍ چې مې له ځانه سره بیولې وي. یو ساعت مو یو بل په غېږ کې نیولي وو. سره کېناستلو، کیسې مو شروع کړې. د سلګۍ یې ډېرې پوښتنې کولې. ما هم ورته وویل چې ښه ده، کوم مشکل تر اوسه نه و. فرید وویل چې ډېر ګډوډ خوبونه وینم، هسې نه چې سلګۍ د لاسه ورکړم. ما به تسلي ورکوله چې نه، داسې به هېڅکله هم نه کېږي. وخت ختم شو. ډېرې خبرې یې راته وکړې او کله چې اتاق ته راغلم، ورور ته مې زنګ وکړ چې سلګۍ دې ولیدله، ما ته زنګ وکړه. سلګۍ سره هم وغږېدم. هغې ته مې دروغ وویل چې هغه بل ځای ته تللی دی، هلته موبایل کار نه کوي. سلګۍ خوشحاله شوه. ویې ویل چې فرید ته ووایه چې زر راځه، نور صبر رانه نه کېږي. د فرید 4 میاشتې زندان کې تېرې شوې وې. زما 2 میاشتې شوې وې چې تللی وم. ورور مې زنګ وکړ چې د سلګۍ کور ته د کوژدې لپاره جرګه راغلې ده. فرید کله له زندان نه خلاصیږي؟ ما ورته وویل چې 2 میاشتې وروسته یې محکمه کېږي. 1 میاشت وروسته مې ورور زنګ وکړ چې سلګۍ کوژدن شوه. لړزې ونیولم، خولې را باندې راغلې، خو څه شی مې کولی نه شو. هیڅ مې له وسه نه و پوره. خبره مې پټه ساتلې وه. فرید به له زندان نه زنګ وکړ. ما به دروغ ورته وویل چې ښه ده. د فرید محکمه وشوه. هغه په 2 کاله بند محکوم شو. ډېر خفه شوم. 9 میاشتې هلته وم. راغلم کور ته. فرید زندان کې پاتې شو. کور ته ورسېدم. کور کې مې له ټولو سره جوړ په خیر وکړ. 1 ساعت وروسته لاړم د سلګۍ د کور خواته. هلته مې څو دورې وکړې. سلګۍ راووتله او ډېره خوشحاله شوه. په ناهیلۍ سره یې وویل: فرید څه وخت راځي؟ د خبرې په ځواب کې مې له ځان سره سوچ وکړ. ما ویل تر کومه به خبره ورنه پټوم. ورته مې وویل چې هغه 2 کاله زنداني شو. ټوله کیسه مې ورته وکړه.
سلګۍ ژړا ونیوله، اوښکې یې لکه ملغلرې څڅېدلې. هغې وویل زه هم کوژدن شوم. زه دا واده کوم چې هیڅکله به واده ته غاړه کېنږدم. وخت تېرېدو کال پوره شو. د سلګۍ د واده خبرې روانې شوې. سلګۍ به راته وویل چې فرید ته ووایه چې ډېر یې یادېدلې، ډېره درته انتظار وم. د واده خبره وشوه. 10 ورځې د سلګۍ واده ته پاتې وې. سلګۍ ناوخته زموږ کور ته راغله. وارخطا وه او ماته یې په ژړغوني غږ وویل ناصره دا لیک در سره واخله، زه بیا نشم کولی چې تا سره ووینم، خو فرید ته زما له خوا نه ته بخښنه وغواړه. سلګۍ ژړل او لاړه. زما هم زړه بد شو چې عجیبه ده، مینه کوي خو خبر نه دي چې دردونه یې څه دي. مینه کوونکي لیوني دي. دې ته روغ مه وایئ. شپه تېره شوه، ورځ هم بېګا شوه. تر ډېره ویښ وم. دروازه وټکېده. ورغلم. د سلګۍ پلار و. ویل یې زما لور له بامه وغورځېدله او خپل ژوند یې راوبخه. په زړه مې لړزه راغلله، وجود مې خولې شو، عقل مې کار پرېښودو. حیران وم چې دا څه اورم. ویل مور ته دې ووایه چې راشي. مور مې ورغله. زه لکه لیونی ځان سره په خبرو شوم او له کوره لرې لاړم. هلته مې په چیغو چیغو وژړل. تر سهاره هلته بیرون پاتې شوم. سهار اذان وشو. مسجد ته لاړم. خلک راټول شوي وو. د سلګۍ د کوره د ژړا اوازونه اورېدل کېدل. هر څه وشول. سلګۍ مو د تورو خاورو میلمنه کړه. جانانه راشه که دیدن کړې، جانانه راشه که دیدن کړې، دا آخري تیږه مږدي پناه یې کړمه. نصیبه څومره بد دې وکړل، نصیبه څومره بد دې وکړل، د ګل نازک جانان به تورې خاورې شینه. څو ورځې وروسته خبر شوم چې فرید راغلی. له کلیوالو څخه مې پوښتنه وکړه. ورته مې وویل چې فرید څنګه دی. کلیوالو غبرګه کړله. فرید لیونی شو. کله چې راغلو خبر نه و، خو 2 ورځې وروسته خبر شو. 1 هفته نه وه شوې لیونتوب ورباندې راغلو او اوس یې هم ډاکټرانو ته بیولی دی. ما هم هغه خط چې سلګۍ راکړی و خلاص کړ. لیکلي یې وه ای زما ژونده ته چیرته تللی یې؟ ای زما زړګیه څه وخت به راشې؟ ای زړه نه لرې؟ درد نه کوي؟ زه دې نه یادېږم؟ ای راشه، ژوند نیمګړی دی، ډېر مې یادېږې. ستا سلګۍ ستا لیونۍ ده. ستا یادونو ډېره وځورولم. ستا غمونو مې وینه راوخوړه. ستا جدایي مې ناهیلي کوي چې ته نه راځې. بیا هم ډېر انتظار کوم. تر هغه چې ساه مې په وجود کې وي ستا په نوم به یم. ای که کومه غلطي رانه وشوه ما ملامته نه کړې. زه چې څه کوم ستا په خاطر یې کوم. زه د بل په نوم شوی یم، خو ستا په نوم مې ژوند کولو. خفه نه شې. ستا غم ډېر زورور دی. ستا جدایي نوره نشم زغملی. زما نن آخري شپه د ژوندانه ده. یو سبا ورځ هم ستا انتظار کوم. راشه ای ژونده راشه، ژوند راکړه. لیک یې تر همدې ځایه و. ما چې لیک ولوست د څنګ جیب ته مې واچوه او د فرید دوی د کور په طرف روان شوم. کور ته یې ورسېدم. د کور تر مخ یې واړه ماشومانو لوبې کولې. یو ماشوم نه مې د فرید پوښتنه وکړه. ماشوم وویل هغه اوس د هدیرې خوا ته لاړو. زموږ هدیره د کلي شاته وه. زه هم د فرید په لټون د هدیرې خوا ته روان شوم. هدیرې ته ورسېدم. فرید په دواړو ګونډو د سلګۍ قبر ته ناست و. د تورو خاورو لاندې یاره سر ته د ناست یم، لږ مې واوره فریادونه. فرید باندې مې غږ وکړ، خو هغه غږ نه کاوه. خاموشه ناست و. وروسته مې له مټ ونیوه او د جګولو کوشش مې وکړ، خو نه پورته کېده. فرید خپل دماغ د سلګۍ په غم کې له لاسه ورکړي و. وروسته یې ځان سره په خبرو شروع وکړله. ما ډېر د فرید نارې ورته ووهلې، خو هغه زما په خبرو نه پوهېده. وروسته هغه غلی د کور پر طرف روان شو. فرید رښتیا د لیونتوب اوج ته رسېدلی و، ځکه پلار یې ډاکټرانو ته بیولی و. خو ډاکټرانو ځواب ورکړی و چې د ده علاج نور نه کېږي.
همدا و چې سلګۍ مړه او فرید لیونی شو. د کیسې پای. غږ عبدالصبور رؤفي.